رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو عن الرجل ده هغه سړي په باره کې یجد البلل چې د لونواله ویني پرتګ باندې ولا يذكر احتلام او د احتلام یاد نه چی هو به یاد نه چی ما سکړی دی کس نه دی نو قال يغتسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا بلام دي ابا غسل کوي وان الرجل او دا سړي په باره کې تاسو شو الذي يرى چا خوب خلیدلې وي دا غدا یقین وی چې انه قد احتلم چې شپې زما احتلام شوه دی خوب ملیدلې دی ولا يجد بللا سار چې د پاسې د لونواله نشتا ارسب برابر دي نو قال نبی علیہ السلام فرمایله لا غسل علی په باندې غسل نشتا قالت ام سلیم عرض کو چې هل علی المرأة ترى ذلك آیا خزه چې کله دا ویني دا خوب ویني احتلام متوشي شپې نو دا غیبا غسل شتا او کنيشتا قال نعم نبی علیہ السلام فرمایله او ان النساء شقائق الرجال سړی چې دی هغه د خزو په شان دي ټولو ته احتلام کیږي او غسل بکای او خو ته هم کې احتلام وشي به غسل کوي فطرت او طبیعت چې دی خلقت د دوانو یو شانتی دي خلقت د دوانو یو شانتی دي نو اوس پدې کې یو سړی په باره کې رااله چې دی به غسل کوي او بل سړی باره کې رااله چې دی به غسل نه کوي صحیح دی نو پدې کې مختلف صورتونه جوړي پدې کې مختلف صورتونه جوړيږي صحیح دي نو ترتیب وازه دا صورتونه وین تاسو ته اور سره وکړي ان شاء الله آسان دی سحر سړی پاسې دو پرتګې لوندې او دې کې درې صورتونه جوړيږي درې صورتونه صحیح ده دته یقین دی چې دا لونواله چې دا منی ده دا صدا منی ده یقین دی ورته چې دا منی ده دویم دا چې یقین دی ورته چې دا مزید ده دریم دا چې یقین دی ورته چې دا ودی ده درې صورتونه صحیح دی جی یقین دی چې منی ده یقین دی چې مزید ده یقین دی چې ودی ده درې صورت شو بیا په درې وانه صورتونو کې احتلام ته یاد دی یا نه دی یاد د شپې خوب ته یاد دی یا نه دی یاد نو ټوټل څو شو شپږ صورت شو صحیح دی جی اوس په شپږو صورتونو کې درې صورتونه داسې دي چې پای کې به غسل کوي او په دریو کې به غسل نه کوي انتهایی آسان دی ګورئ زموږ دریو ګوتو ته ګورئ جی دا ولنې دی یقین دی چې منی ده دویم یقین دی چې مزید ده او دریم یقین دی چې ودی ده صحیح ده نو اولنې صورت چې کله وته یقین دی چې دا منی ده پدې کې به خوب ورته یادي یا بنی یاد نو صورت شو پر ادوانو صورتونو کې به غسل کوي خوب ورته یادي او کني یاد او چې یقین راغی چې دا منی ده غسل وکړي صحیح ده او د اخرنی صورت تراشي چې یقین ورته وی کله چې دا ودی ده قطره چې کوم یو ځکه نه انسان نو پدې کې که خوب یاد وی او کنه وی یاد په دواړو صورتونو کې په غسل نشتا غسل پی نشتا څلور صورت شو اوس دې منځنی تراشي چې یقین دی ورته چې مزیدا نو که پدې کې ورته خوب یادو غسل پښتا که خوب ورته یاد نه وو غسل پی نشتا آسان شو ټیک شو اسانه مسله شو دا خو د یقین صورتحال چې کله انسان ته یقین وي چې دا ده کنه او بل صورت دا دی چې د شک مسله ده د شک مسله یعنی د دې شک ته چې دا مزیده او کم منی ده شک ته چې دا ګوردی کې مختلف صورتونه جوړیږي جی د کې څلور صورت جوړیږي اول دا چې شک ته چې دا منی ده که مزیده شک ته چې دا منی ده که ودی ده شک ته چې دا مزیده که ودی ده او شک په درې وانو کې دی منی ده که مزیده که ودی ده آسان شو کنه دا څلور صورتونه جوړیږي بیا په دې څلورو کې هغه خبره ده چې خوب ته یاد دی او کنه دی یاد نو څو شو اته صورت شو په دې اته صورتونو کې دا مسله آسانه ده په دې کې چې په کوم صورتونو کې ورته خوب یاد دی خوب ورته یاد دی نو غسل پښتا او خوب ورته نه دی یاد غسل پنيشتا نو معلومه شو دي څلور صورتونو کې به غسل یو په څلور کې به نه آسان شو کنه مسله آسانه شو دا د احتلام صورتحال شو او دا مسله ډیر خلکو ته راځي او اکثر چې سړی سار پاسي پرتګلونی او پاکستان نقشه کې جوړي خو ته اوس پته نه چې یار ما سکړی دی او کنه کله کله سړی خوب وای ني سار پاسي پرتګي وچی دا صورتحال د انسان سر راځي نه چې دا